بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، د کامن سنس پروګرام سره زما پروګرام کوربه واحد یوسف زی مردان ټلویزیون په لږه موده کې ډېر په زړه پورې پروګرامونه وکړه، خپلو ولس ته یې وړاندې کړه او دغه پروګرامونو په خوښولو باندې زموږ نه زیاته غوښتنه هم په دغې باندې کېږي چې د مشعلونه پروګرام نه علاوه نور پروګرامونه هم مخې ته راوړي. چونکې زموږ ټیم ورک چې کوم دی نو هغه انتهایي محدود دی، نو موږ کوشش کوو چې لږ کار کوو خو ښه کار کوو. نو په دغه اساس باندې د مشعلونه پروګرام کې موږ د پښتنو هنرمندانو، اداکارانو، شاعرانو سره موږ مرکې کړي دي او هغه موږ وخت په وخت باندې خپل ولس ته وړاندې کړي دي او د هغې د معیار په بنسټ سره چې کوم دی زموږ نه ولس چې کوم دی همدغه غوښتنه کړې ده چې موږ ته نوي پروګرامونه راوړی، د کرکلي پروګرامونه راوړی، د خویندو حوالې سره پروګرامونه راوړی، د ماشومانو ادب راوړی، د انټرټینمنټ پروګرامونه موږ ته راوړی. نو په دغه بنا سره چې کوم دی نننی پروګرام چې کوم دی هغه د ایم ټلویزیون یعنی مردان ټلویزیون یو پروګرام دی او هغه د کامن سنس پروګرام دی. کامن سنس ګورو به چې په نورو مختلفو سیمو کې چې دی نو کامن سنس یا حاضر جوابه ماده خو په ډېرو خلکو کې موجوده ده، خو نن به موږ په خپلو پښتنو کې ګورو چې زموږ پښتانه چې کوم دی نو هغه څومره پورې چې کوم دی زیرک دي، څومره پورې چې کوم دی زموږ په ننني سوال کې کامیابي دي شي. زموږ نننی سوال دی ګرانو ملګرو چې خلک اوبه ولې څښي. د کامن سنس پروګرام دی، راځئ موږ به دلته کې په مردان سپورټ کمپلیکس کې موجود یو. د مختلفو ملګرو نه، مختلفو وروڼو نه به موږ پوښتنه کوو چې په دې حوالې سره هغوی څه جواب موږ له راکوي. راځئ راسره حاجي دا سات زموږ سره زموږ یو ورور چې کوم دی په مردان سپورټ کمپلیکس کې را سره موجود دی، د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ شیراز خان جی. افاق علم. افاق علم. افاق علم دا راته سبق وایي؟ جی وایم. سویم کې تھرڈ ایئر بی ایس میتھس. ښه تھرډ ایئر. ماشاءالله تاسو خو داسې ښکاري لکه چې اووم اتم کلاس کې سبق وایي. نه جی زما لکه ایج خو پوره دی خو بس واده م کړی؟ نه جی نه. السلام علیکم. سلام. ستاسو نوم؟ آصف خان. آصف خان. آصف خان دا راته وایي څه کوئ؟ بس جاب کوم او کالج مې وای خو بس اسم پرې خرید. څه جاب کوئ؟ دا میډیکل سٹور کې شاپکیپر یم. ښه ښه ښه. بیا پیسې مېسې خو بیا زیاتې ګټئ که نه؟ بلې ګراني هم ده خو بیا هم ډېره زیاته بس. ښه جي. شیراز خان کار څه کوي؟ بس جی دا خپلې ځمکې ښه زمینداري کوم. ښه جي زمینداري کوي. نو بیا خو به ډېرې ځمکې به وي که نه؟ ماشاءالله. یاره به داسې 200 وي. ښه ښه 200. نو څنګه زمینداري په خپله کولی شئ داسې؟ به د خلکو سري تا ته دا خلک معلوم دي نن سبا په ځمکه څوک ورپرېوتل خو بیا یې پرېږدي نه که نه. نو که اوس داسې تپوس وکړو که نه چې لکه ګوډ چارې درځي که نه هسې کار هم نه دی. زیات خلک داسې وي که نه چې مونږ واړو نو په سټوډنټ لایف کې به زیاتو خلکو به واده خواهش بیا کوو که نه؟ خبر نه وي د نورو منډو خبر نه چې خو صرف د واده خواهش یې داسې غلط کار دی. په کم ایج کې واده کول نه پکار. واده آسان دی خو منډې تړلی ټک ټوک یې ګران دی که نه؟ صحیح خبره ده. دا تېر اختر کې مثال حل کړي. بس سانډا سنډا ملل کړي. او سنډا چې کوم دی دا ځل سارو چې کوم دی ګرانه مو ډېر زیات ګران. ډېر زیات ګران دی. ډېر زیات. خو تا سره پیسې وي تا ته به ګران نه ښکارېده که نه؟ دومره خو هغه نه خو بیا هم ټول راټول شوي وو خپل خپلوانو څه داسې خلکو له ګرانو ملګرو په کار داسې چې 2 څاروي اخلي که نه؟ ځکه چې زیات ثواب یې کېږي. دا راته ووایه چې کامن سنس څه ته وایي؟ کامن سنس بس د دماغو نه زور وړل، یو سوال جواب پیدا کول. همدغه مغزو باندې به لږ زور راوړي. دا راته ووایه چې دا خلک اوبه ولې څښي؟ خلک اوبه ولې څښي؟ انسان غونډه زندگی چې اوبه نه څښي لکه وداوټ واټر لایف از امپاسبل. بغیر اوبه لکه زندگی چې ده خو لکه انکمپلیټ ده. نو جی اوبه چې دا د ژوند غټ ضرورت دی. بغیر اوبو انسان ژوندی نشي پیدا کولی. او زه وایم چې دا جواب غلط دی. نه په دې څه ووایم زما په خیال خو دا بلکل صحیح دی. د خلکو خو راته پته نه چې اوبه ولې څښي، خو چې زه ما ته کله ته تږې شمه نو زه اوبه څښمه او نور دا یو خپل مرض یا څوک څه لپاره څښي. خلک خو چې کوم دی جنرالي سوال چې کوم دی هغه داسې چې لکه زیات خلک په هغې باندې ګوګل هم چې کوم دی سرچ کولی شي چې یاره دا د دې سوال څه جواب کړي، د دې سوال څه جواب کړي. خو دا کامن سنس سوال دی، دا لږ پیچیده سوال وي، لږ الټه سوال وي که نه؟ بلکل جی. څوک پکې دوايانې زده کوي، څوک مکس کوي اسکیا، څوک داسې وبس کوي. هر یو خپله موضوع. زمزم خبرې چې ته څکلي 3 پیره ښه ښه. بیا به ولاړ څکې که په نسته ولاړ. نو دې کې تاسو کوېسچنو کې چې اوبه خلک ولې څښي زمونږ باډي چې ده میکسیمم 66.6% زمونږ باډی کې چې لکه په اوبو باندې مشتمل ده. نو
اټس د مین ریزن کدا مین ریزن دا دې دغه دی کنه خو بیا هم جواب غلط دی کنه زما جواب غلط دی جواب غلط تاسو راته رایټ وایئ نه اوبه داسې شی دي چې په دې فصلونه کېږي مطلب کنسټرکشن پې کېږي او د اوبو نه بغیر دا ژوند تېرېدل ډېر ګران دي. بیا هم جواب غلط دی نو دغه خبرې چې رائټ خو چې زه جواب هم وایم او سوال هم وایم ګرانو ملګرو نو بیا خو چې کوم دی ګوره د داسې خلکو نه چې کوم دی زموږ ډېر امیدونه یې که نه لږ کوشش وکړئ خلک اوبه ولې څښي خلک اوبه ولې څښي سمپل سوال دی خپل دماغ ډېر کم استعمالي که نه د پښتانه به دې کې منې زه لږ مازغه استعمال کړه تاسو کوېشن ریپیټ لږ سوچ وکړئ خلک لکه خلک روټۍ هم خوري خلک ګرځي هم ژوندی انسان هر څه کوي که نه خو خلک اوبه ولې څښي چې خلک تږي شو نه خامخا به اوبه څښي دا څه کوه لږ لږ ورنږدې شوی خو جواب یې غلط دی خلک ورنږدې اوس هم انسر غلط دی اوس هم answer غلط. خلک اوبه ولې څښي دې ته ضرورت دی ضرورت خوار چاته ضرورت خو چاته دا خو ضرورت خو زناورو ته هم وي که نه یا نو تاسو دغه ما دونه د سین جواب هم درکو ایز ا لایف چې کوم عام نارمل جواب هغه ما تاسو له درکو نو خو بل انسر هغه مونږ تاسو خو ګرانو ملګرو موږ خو چې کوم دی د خپل دا چې کوم دی ینګسټر چې کوم دی نو دا زمونږ مستقبل دی یعنی زمونږ مستقبل چې کوم دی زمونږ د خلکو ته سترګې دي که نه نو زمونږ د خلکو ته سترګې دي او دا خلک چې کوم دی د کیمرې نه سترګې اړولې دي که لږ سوچ وکړئ خامخا کیدای شي جواب راوځي نو ما به تاسو له دوانه جواب درکړه د سین جواب ما درکړه ایز ا نارمل لایف چې کوم عام انسر وي هغه ما تاسو درکړه نو تھرډ انسر مين سره نشته تھرډ انسر چې هغه تاسو مين تاسو راکې دا ته ویلی شي چې کامن سنس وایي څه ته لکه دې کې انسان ماین لګون ته کول مول شي لکه ځان به ماین بل لګون ته چینج کین والا بانسر روزي صحیح لکه بیا هم جواب چې کوم دی تاسو له دې نه علاوه چې کوم دی بل څه داسې نشته نه بل تھرډ انسر اوس ما سره نشته ما د کدوان سره یو دوان انسر ما تاسو درکړه تھینک یو ډیره مننه جی ګرانو قدرمنو ملګرو تاسو پروګرام اورېده کامن سنس په نننی پروګرام کې چې کوم دی زموږ سره ډېر خپل رونه مخې ته راغلل خو زه به بیا ووایم چې زموږ دغه رونه ناکامه شوي دي نننی سوال چې کوم زموږ سره نو هغه و چې خلک اوبه ولې څښي د دې صحیح انسر چې کوم نو هغه اوبه خلک ځکه څښي چې اوبه خوړل کېږي نه دا د نن ورځې د سوال جواب ان شاء الله د آینده پروګرام لپاره ما لرا کی اجازه د خپل کیمرامین عرفان الله عرفان سره چرته چې مو سره ګرانو ملګرو روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ د الله په امان